بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه یم ډاکټر ربستان مومن، د کیمرامین اسد الله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. سلامونه مې قبول کړئ. غازي کور ته راغلي، دلته یو هسپتال جوړ شوی دی. د کم خلک چې نشو عادت دی، آیس کې پوډرز کې یا داسې نورې موزي نشې کوي او د هغې علاج دلته کېږي ډېر په اسانۍ سره. سهر ویلفیر ټریټمنټ سنټر دا په غازي بیګ کور کې آباد شوی دی. نو دلته راغلي دغه سلسله کې چې یاره مخکې د دوی ژوند څنګه اوس ژوند څنګه دی، یو څو تپوسونه ترې کول غواړو. نو راځئ د موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ډاکټر ابرار حسین دی او تعلق زما د ډسټرکټ مومن د بیازو سیکشن سوران درې سره دی. ډاکټر ابرار حسین. ډاکټر ابرار حسین. او د ډاکټرۍ کې کورسونه راته ووایي، تاسو څه شی کړي او کوم زیان هم کړي؟ ما خو ایم ډي ډاکټر اف میډیسن د کابل پوهنتون نه کړی دی او د هغې نه وروسته بیا ما پی ایم ډي سی پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل کې ایگزام ورکړو. د هغې نه وروسته بیا ما ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټل کې 1 year اوس جاب وکړو. د هغې نه بعد بیا زه په ای پی آی ایکسپینډډ پروګرام فار ایمونایزیشن کوم چې د پولیو دی په هغې کې په ای پی آی کې په چک شهزاد کې چې کوم دی ایز چیف کوارډینیټر 2 کاله ما خپل ذمواري لکه مطلب خپل ریسپانسیبیلیټي دغه سره انجام کړل. نو دا خو ډېر ښه خدمت و. دلته څنګه راغلی؟ نو د دې په شا باندې سرجي تاسو ته پته ده، یو خو سوسایټي چې کومه ده مطلب دا دی د سوسایټي تاثیر او اثرات. دویمه وجه دا ده چې په دې ټیم کې که مونږ وګورو زموږ په نوي نسل باندې کوم په نوي کول باندې چې کوم یو وار دی، هغه یو جنگ دی، یو پنځم ذهني جنگ کوم شروع شوی دی. لکه مطلب دا دی د آیس په نوم باندې یو سلو پوایزن دی، یو زهر دی. نو بس په هغې کې چې کوم دی په هغې باندې تینکینګ پازیټیو تینکینګ یا نیګیټیو تینکینګ هغه کتله. د هغې نه پات چې کوم دی په دې کې زه اډکټ شولم او بیا د ریهیبلیټیشن دپاره سهر فاونډیشن ته چې کوم دی تقریبا الحمدلله اوس خو ریکور یم، ځکه چې 47 دین زما پوره شو چې سره غلی یم. د مطلب دا شو چې تاسو یو ډاکټر یاستئ که نه، او د یو ډاکټر په حیثیت باندې تاسو د نور خلکو نه پکار ده چې 100% پوهه لرئ. بالکل. دا عام سړی خو چې نشهیي شي او نشې طرف ته راشي نو څه مسایل یا غربت یا د ډېرې مستۍ نشي او یا د داسې ملګرو سره ملګری شي چې هغه دا شی کوي. نو مړه اوس که نه هغه خو نه ده چې یاره څوک به څوک دغه نه بچ کړي که نه. راځه دا به څه وکړي، هغه یو ورځ یې پې وڅکي نو بس بیا ورسره همداسې عادت شي، بیا پوره کولی نه شي نو غلا یې وکړه او کار یې وکړو. تاسو خو ډاکټر وایي که نه، تاسو آیا یو د یو څه ورته وایي د ریسرچ خو ته نه شو ویلی، خو یو تجربه هم کوله که څنګه دې طرف ته تاسو څنګه راغلی؟ نو زه به دا ووایم چې صابر صاحب وایي د حالاتو په لوستلو کې خراب شو. الله تعالی را روان فیوچر کې به انشاءالله تعالی په دې باندې موږ اویرنس پروګرامونه کوو. بیرته الحمدلله ریهیبلیټیشن وشو، سیټ شولو ما، ځکه چې 90% زما کوریج وشو او ما دا کتل چې یاره زمونږ کول ولې په سلو پوایزن دی، زهر دی، زمونږ قوم ته موجود سټار دی او سر داسې سټار دی که زما بچی دی، که ستا بچی دی، که د ده بچی دی. د 3 کالو پورې خو ته دا فیلینګ نشي کولی چې دا د آیس ډرګ ایډکټ دی. او بیا د یو 14 کالو ماشوم به راپاڅېږي او هغه به د یو 18 کالو فلار ته وایي چې ته په څه نه پوهېږې، زه په څه پوهېږم. ولې چې د دې ایډکټ هغه افټر 3 year چې کوم دی لکه مثلا اثرات 3 کاله پس دغه کېږي. بالکل. ستا چې کوم ستا
د کور الله نه کا یا زمونږ د کور کم غړی یا کم ینګ ځوان که په دې کې مبتلا شي نو 3 کاله د ده په بدن یا د ده په ژوند یا د ده داسې عام نورې نشتي دي که هیروین هغه چې 1 میاشت 2 میاشتې وکړي د هغې فیلینګ په باډي کې هم کېږي سړي ته هم پته لګېږي د کور نه هم کس ځي دا انرجي ډرګ دی په دې کې چې کوم دی برین پاور هغه دا په دوسری جنګ عظیم کې هټلر چې کوم دی دا ایجاد کړی بیا د هغې نه بعد سټاف شوی نو زما سوچ او زما فکر یا زما نظر دا چې یاره دا ولې زمونږ قوم دغه طرف ته روان دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی او بیا خاص کر زمونږ ټرایبل ایریا پاټه چې کومه ده هغه ډېره زیاته زر متاثره کېږي او یو داسې ډرګ چې هغه په 3000 په 3000 روپۍ پر ګرام و هغه دلته په 250 باندې یا په 150 باندې په 1.5 روپۍ ګرام ولې ورکوي چې د دې په شا باندې یو دریم قوت دی چې هغه زمونږ نه سرکشي کول غواړي نو په دغه سوچ او په دغه فکر باندې نن زم په دې سنټر کې پروت یم خو سبا چې کوم دی د دومره پوهې نه باوجود بیا هم دې فیلډ ته تاسو لکه صرف تجربې دپاره راغلی بالکل د تجربې دپاره رالو انشاءالله د روښانه سباون په هیله باندې چې را روان نسل به انشاءالله تعالی اویرنس پروګرامونه به کوو لکه دا تاسو چې څنګه راغلي یاست خپل ټول نسل به د دې نه خپل ټول را روان نسل به موږ خبرو چې موږ ډېر محتاط اوسېږو د دې د ډاکټرۍ زندګي خو الریډي هر سړي ته پته لګي چې ښایي بیا دې طرف ته راغی مسیحا فیلډ د نشې طرف ته هغه زندګي څومره عمل کوئ بالکل ژوند هغه ښایسته ژوند و بیا په منځ کې د نشې په حالاتو کې چې کوم ژوند تیر شو کلکې ژوند و ډېر سخت ژوند و ولې چې هغه سټپ بای سټپ سلولی تا ما چې څنګه وایي چې سلو پایزن زهر دی خو سلو انسان ختموي او اوس د سهار په نوم باندې د روښانه سباون په هیله باندې دوباره انشاءالله زما 50 ورځې پوره کېږي زه ټیک یم او دا مې عهد او وعده ده چې انشاءالله د دې نه پس به زه په دې باندې د آګاهي او د اویرنس پروګرامونه ځای په ځای باندې کوو چې نور خلک کم سي کم زمونږ نسل د دې نه 50 ورځو کې تاسو مړ کومه زندگی تیر شونه دا مخکې د نشې په دور کې زموږ کومه زندگی تیر شو هغه باره کې څه سوچ په تاسو کړی کنه چې دا ما څنګه زندگی تیر کړو ولې مې تیر کړه بالکل سر کله چې انسان د دې اډیکشن هغه تاسو ته ما الریډي ویلي چې هغه د 3 کالو پورې ته فیلینګ مغه نشي کولای چې دا یې هغه صحیح شو لکه دا اوس د کومه زندگی چې خراب تیر شو الله دې خکې کنه په ټولو باندې امين اوس د دې تراله دې چې استاد ذهن کار وکړو چې دا خو ما غلط کار کوم تجربه کوله خو زه کې په خپل پاساو شوم نو آیا دغه زندگی باره کې تاسو شو د مختصر ټکو کې دا اوس چې ان شاء الله به دوباره شروع کیږي بالکل دوباره روښانه او دا غیر په خط تجربه کې ماته دغه دی او را روان زما د ژوند عهد هم دا دی چې هغه به انټي آیس ارګنایزیشن یا انټي آیس کمیونټي چې کوم دا به زه جوړوم او خپل را روان نور نشم کولی کم سي کم قبایل هم نشم کولی خپل د مومن سیمه چې کومه ده په دې کې به ځای په ځای باندې آګاهي او اویرنس پروګرامونه چې را روان نسل موږ د دې نه بچ کړو د دې دپاره به دا وقف کوم او انشاءالله تعالی چې ډېره غټه تجربه په دغه تیر شوي ژوند کې مو شوله پر را روان او ترخم وه کړکېجن هم وه نفرتونه هم پکې ولیدله مینه هم پکې ولیدله درد هم پکې ولیدو احساس راته وشو او اوس دلته راتلو نه وروستو انشاءالله چې پر روان وخت کې به امید لرم چې د دې نه ځکه چې هغه په اردو کې وایي نه ګیر نه کمال نه لیکن ګیر کر سنبال نه کمال ہے نه لوېدل کمال نه دی خو چې ولوېږي بېرته په خلفو څه پاسې کمال دی څه پیغام نشایانو دپاره او عام ولس دپاره یو څو ټکو پیغام خو د ټول ولس دپاره دا دی چې هغه کم سي کم هر یو د خپل را روان کول که هغه په یونیورسټیانو کې دی که هغه په کالج کې دی که هغه په عام ژوند کې دی هغه کاروبار کوي هغه روزګار کوي چې د هغه په بیک باندې هغه فکر وکړي سوچ وکړي د هغه سوسایټي وګوري چې هغه د چا سره کې نه ناسته پاسته کوي او متحد شي د دې زهر او د معاشرې نه دا زهر د ختمېدو یو عهد وکړي زما دا پیغام دی چې دا د هر یو انسان ریسپانسیبیلیټي او ذمہواری ایز اے پاکستان یا ایز اے بین هیومینټي د بیگ ریلیجن اف هیومینټي سبسه لوی مذهب انسانیت د محبت لوی سجده ده د بابا صاحب چې کومه خبره ده نو زما دا پیغام دی چې زما په خیال د انسانیت په بنیاد باندې چې موږ متحد شو او دا په موږ باندې چې دا کوم جنگ دی دا یو بیولوژیکل وار دی یو ذهني جنگ دی یو 5th جنریشن وار دی 5م نسلي جنگ دی چې د دې نه زموږ قوم یو غزل چې ما په دلته جوړ کړی دی هغه به درته کو ستاسو اجازت منصور په دار کړو چا د دار قصه اوږده قصه ده او اوس مې کارونه دي
صاحب به وشپې لراشم د پښتنو د دستار قصه وګده قصه ده او زه هم حیران یم لدې څوک پوډر هیرون جوړي د پاکي خاورې د کوکنار قصه وګده قصه ده او خدای خبر ولې پښتانه د یو بل مرګ ته ناست دي د نفرتونو د دې لار قصه وګده قصه ده او دا چې بېلارې ورته وایي او په غرونو سر دی د سوراني هلک ابرار قصه وګده قصه ده ډېر عزتمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ حضرت علي سر. کومې سیمې څخه تعلق ساتئ؟ خیبر ایجنسی دی. دلته خو علاج له راغلی یاستئ؟ او جی سر. څومره ریکور شوي یاستئ تاسو د مخکې نه؟ یاره سر جي ډېره به مو شوې ده انشاءالله. بس ډېره ګزاره شوې. لږ تیز اواز پرېږده. ډېره ګزاره شوې ده شکر دی سر. هغه زندګۍ او دې زندګۍ کې سفر ښه نه اوس؟ سر جي ډېر فرق وي انشاءالله چې لاړو که خیر ځان سره به لس 15 نور راوړو د خیره. او د خیره انشاءالله. خوشحاله یاستئ؟ ډېر زیات. او څومره وخت هم دلته وشو؟ 40 ورځې سر. 40 ورځې مو شولې. او بدن هم سیټ شو لکه دردونه مردونه هر څه نه خلاص شوی؟ او جی سر جي بدن مو هم سیټ شوی دی او انشاءالله چې تصویر هم تاسو وینئ نو تاسو به وایئ چې مخکنی ډېر ښه څه ویل غواړئ؟ بس زه به دا ویل غواړم زه وایم چې یاره هغې دنیا کې نقصان او دې کې پیدا ده ما چې څومره یې چې ځان سره نور هم راولي سړی نور راولي نو به دې کې پیدا وي ولې چې څوک وایي د تښتې څوک وایي نه تښتې په هر ځای کې ګرځو د خدای د رضا دپاره ګرځو چې بس دا څومره روان مو دا راولو او په دې کې وخت تېر کړي انشاءالله چې بس صفا زندګي ده. ډېره. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب دلته موږ د سنټر ته راغلي یو د سهار ویلفیر ټریټمنټ سنټر د دې مخکې موږ افتتاح په دوران کې راغلي اوس بیا موږ پروګرام وکړو نو د دې د علاج او د دې باره کې تاسو موږ ته څو خبرې وکړئ که مختصر هم خیر دی خو جامع خبرې تاسو د دوی کوم ټایپ علاج کوئ څه دوايانې دي چې هغه دوی ته ضرورت یو هغه تاسو ورکوئ. ستاسو مهرباني ډېره چې دلته راغلې موږ له وخت راکړو. دلته 15 شپې کوم سم علاج دی یو میډیسن صرف علاج نه دی اول اسلامیک دی 15 وخت به جمع مونږ کوي بیا د خوراک سیستم دی مینه محبت دی ادب دی بیا د موږ دوه ټیمه میډیسن ورکوو سهار ماښام او چک اپ هفته کې خامخا موږ چک اپ کوو. دوی ته تقریبا چې پیل سر کې چې دوی راشي نو دوی کوم قسم دغه فیل کوي تکلیف اکثر د پوډریانو باندې ډېر دردونه راځي چغې وکړي نو د دوی ایسو والا کوم داسې یو خاص تکلیف چې په دوی باندې راځي او تاسو هغې لپاره فورا کور کوئ؟ اول چې راشي ډېر بوره حال وي د دغو ډېر بوره حال وي چې کم سخت تکلیف وي چې کم هیروینس کې سخت تکلیف محسوسوي خېړې خرابوي الټیانې ورځي لکه ډېر تکلیف دوره میلاویږي ایس والا بیا لکه ګزاره کوي که نه هغه داسې وي چې صرف خوب تکلیف ورته وي بیا لکه ګزاره خو کم چې هیروینس کې که نه دغه سخت تکلیف دوره محسوسېږي ده. دوی ته اهم علاج سټارټ یې که نه که دوی خپل یو مخصوص علاج نه د خپل مخصوص علاج دی مخصوص علاج دی که هغې کې د انټي بایوټیک او دا شی نه مې دا دې کې هر څه لګوي که نه انټي بایوټیک شو آرام دپاره شو طاقت دپاره شو که نه ویټامن دا پکې خامخا دی. او دوی خو تاسو تنګوي نه لکه تاسو ته تکلیف خو نه دی نورو کسانو ته کوم چې بار سیکورټي والا دی دا کسان دي دا چې اول راشي دا ډېر سخت موږ تنګوي که نه بیا چې لږ وخت تېر کړي که نه دا خپل ټایم یې لس ورځې موږ ښه په تکلیف کې اچوي که نه بیا چې کله خپل ټیم پوره شي که نه بیا به بیا ښه موږ سره بلد شي. اوس تاسو څومره پورې مطمئن یاستئ د خپل علاج نه د سنټر د قایمېدو نه پس چې یاره دلته څومره کسان د تاسو نه فارغه شوي دي او نوي نوي څومره کسان را روان دي؟ یاره زموږ نه به داسې 150 ولکه کم بیشتلي وي که نه خو د الله فضل دی د الله رحم دی که نه چې 10 کسان لاړ شي که نه نو 8 کسان پکې ریکوري وي 2 کسان بیا واپس را شي. موږ د ډېر مطمئن وو پرې ادارې نه. که تاسو خپل ادارې نه مطمئن یاستئ د خپل علاج او د خپل کوشش نه ډېر ته مطمئن شو ډېر مطمئن. ډېره مننه. حمدالله صاحب تاسو د سنټر په باره کې یو جامع خبرې څه وکړئ چې دلته لکه موږ مخکې هم راغلي اوس هم راغلو دوی سره ملاو هم شو ډېره مزه یې هم وکړله ډېر ښایسته ښایسته زړونه یې ژوندي دي لکه خو بس د هر څه خو د الله تعالی طرف نه که نه تاسو څومره مطمئن یاستئ دلته چې مریض راشي او بیا ریکور کېږي او ریکور شي او واپس لاړ شي نو یاره ستاسو زړه ته څومره اطمینان میلاویږي؟ ډېره مننه عربستان مومن صاحب څو ورځې تاسو ما ته وینا وکړه خو یو دلته سبق وي او کارونه نور هم خو زه نن الحمدلله تاسو هم الله را راوسئ موږ هم رایوشولو د هسپتال ته راللو. عربستان صاحب ته وویل چې تاسو څومره مطمئن زه وایم چې مینه امن ژوند دی نو دغه دپاره موږ دغه وړه شان اداره د مومن نه کولاو کړې ده چې همیشه زه راشم نو زه په د ډاکټر د دې نه علاوه زه خپل هر مریض نه زه پوښتنه کوم د هغې ژوند باره کې د هغې ټریټمنټ باره کې
او د هغې مطلب که موټیویشن کلاسز وي زه پخپله باندې دلته کوم او غواړم چې د هر کور کې مونږ امن قایم کړو مینه راولو. کله چې ته یو نشهیي زه نشهیي نه وایم بیمار وایم اکثر دا ما لفظ نه راځي نو کله چې مونږ یو بیمار راولو نو هغه په وجه باندې ټول کلی بېدم وي نو ټول کلی کې بدم نه وي نو هغې په وجه چې مونږ یو روچت کړو نو الحمدلله هغه ټول کلی مونږ مطلب هغې کې مونږ امن راولو. تا به دلته کتلي دا ډېر هلکان شپږ اووه کسه تا سیکیورټي کې سي کړه دا دومره اطمینان والا خلک دي خو دا لږ شانې مینه غواړي. ځینې خلک داسې وي چې هغه د کور د معاملات د وجې هغه یا سوسایټي معاملات د وجې هغه په ډرګس باندې راغلی نو دلته بې حده یم چې بې حده مینه مونږ ورکړو چې دومره مینه مونږ ورکړو یا زه وایم همرز مونږ لیکچر کوو نو کاونسلینګ مونږ دلته کوو نو هغه درې هلکان एकदम راپاسېږي زموږ یو ملګری مونږ سره راغلی او کاونسلینګ کوو نو هغه خپې چپ کړی دی هغه خپې چپ کړي وایي چې ما ته چېرته مونږ ته چېرته چا داسې خبره نه ده کړې جړلې او یو لږ एकदम پاسېدو وایي چې ما سر وخروئ مال ولې وایي ما د خپل مور کم درد چې ما ورکړی که نه زه په هغې خپه یم جړلې جړا دوران کې وایي چې ما د خپل سر وخروئ نو صرف مونږ چې مینه ژوند لږ شان دي سوسایټي سره مونږ مخلص وي انشاءالله دا وطن ډېر ښایسته وطن دی خو مونږ له هم لږ شان دی څه کول پکار دي دا وطن مخکې لاړ شي. بېشکه تاسو سره د دې کوم مریضان چې داخل دي دوی والدین یا ورونه یا تره زامن څومره کوپریشن کوي؟ ډېر سخت وطن دی او ډېره غریبي ده د دې وطن کې. بیګا مې یو بابا راته ټلیفون وکړو د هلکان پرون سهار راپاڅېدم یو بابا ټلیفون وکړو نو هغه بابا په هغه موبایل ټلیفون کې سلګی نو ما چې دا څنګه چل دی سر دا ځکه زه کور کې م په ارام ما چې کور کې اوس چل نشته خو چې څوک دي بیا دې ټایم کې یو زنانه و هغې پکې کال وکړو چې ما به هغه بابا نه یې کال واخیستم نو هغه یو دلته سکول یو هیډ ماسټر نو هغې دا بیان کړو چې د دې بابا درې زامن دي دا په یو سکول کې به 2,000 روپۍ چوکیداري کوي درې زامن درې واړه نشیان بیماران د نشي او قسم هغه بابا خوړو چې چاړې راپسې راوړي نن دې رانه کټونه خرڅ کړه زه به سملم په تشکیل لکه هغه الفاظ هغه نه شوي او هغه بابا نه ګړېدو هغه ماسټر ګړی هغه کم میډم نه د هغوی ګړېدل ماته چېرې داسې دی نو هغه موږ چاپه واچولو یو بابا یو مریض پکې موږ لګېر چې یو کس خپل پلار رالی خپل کور کټونه خرڅوي نو درې زامن درې نشیان هغه موږ راوچت کړو دلته ټریټ کړو پس چې پلار له ورکړو دلته په دې سنټر کې ته خپو باندې پرېوځي ښکاره دا ځینې مه دلته کله خپو باندې چې پرېوځي که نه هغه ټایم کې زه د خپل خدای نه شکریا ادا کوم چې خدای دا زه دومره ورکوټه سړی او دومره د خړې خاورې موږ نه دومره کار لري چې موږ په مومنده کې دومره د چا یو ګنهګار راولو هغه خپل پلار ته په خپو کې واچو یو کس یې حلالي او بل راولو هغه چې څه وخت پس راشي خپل پلار ته په خپو پرېوځي نو ژوند ته مې ډېر سکون میلاویږي. ډېره زبردسته خبره ده خو یو اخري کوېشن دی چې زموږ نن سبا 15 غړي دي په قومي سطحه باندې زموږ 15 مشران دي صوبایي او سینټ او قومي د دوی طرف نه تاسو ته سپورټ شته دی یا خیراتي نورې ادارې چې دي د هغوی طرف نه سپورټ شته دی که شته دی هغه هم راته ووایي که نه وي نو څه پیغام ورکوله هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې د دې ادارې دپاره دا خو ته ځان نه لګې که نه دا خو ته د قوم بچو دپاره لګې هغې دپاره ته تاسو څه ډیمانډ کوئ نو هغه راته ووایي. ابلوز ایم پی ایس صاحب نثار صاحب هم راغلی هغه هم ویل چې انشاءالله زه به څه مدد کوم او عباس ابلوز ډېر مدد راسه هغه هم کړی و هغه هم راځي کله خو زه صرف دا وایم که نه چې یو انسان بس کو لکه دلته مړي راژوندي کېږي زه دا وایم که نه چې لکه مرګ زه وایم چې په میاشت کې دومره لږ وړه ماته راوړي که نه نو دا یو بیمار نه دا برمانه په دې بازار کې ونه ګرځي او حالت دا دي چې 18,000 روپۍ موږ د ذکرۍ ورکوو دا ډاکټر موږ سره خیبر ایجنسۍ نه دلې لږ ډېر کوو دې کې مطلب منیجر نه سیکیورټي پکې دننه نوره ده داسې بار خوراکونه ډېر ایکسپینسیو دي تقریبا 30-40 لاک پورې دا صرف د دې خوراک خرچه راځي نو زه دغه وایم چې ماته الله د قسم مې یقین وي که نه چې ابرو ته یو مشر پیسې ونی دا واله مال دا پیسې زه نه مال وړه در نه صرف غواړم چې وړه را راوړې غوړي را راوړې نو تاسو څه نه غواړم پیسې زما الحمدلله الله مې ته نه ضرورت راوړي نه مې ته ضرورت شته وایي دومره چې وړم نه ما ته صرف راوړي لکه ته یې ګوره چې زه درله رانیسم کې درله نه رانیسم مطلب که اوس ابره زه پولیس ډپارټمنټ سره ناست شو زموږ ډسټرکټ آی تھنک چې 6 نمبر ته راورسېدو لکه په صفایي لحاظ سره او چاپو سره 6 نمبر ته راورسېدو انشاءالله موږ نور هم کوشش کوو پولیس ډپارټمنټ ته وایي چې لږ لاس واچوي ډېر کمانډنټ صاحب مخکې جمیل صاحب هغه لږ ډېر مدد کوو اوس کمانډنټ صاحب ته دی نو هغه هیلپ موږ سره میاشت کې موږ ته لږ ډېر وړه راکول هغه هم اوس ولاړ دی نو موږ ډېر کرایسس اوس موجوده وخت کې مخکې موږ 40 تعداد دی موږ ډېر کرایسس هم اوس وخت کې مخکې نو موږ وایي چې دې خلک لږ ډېر امداد موږ سره وکړي. ډېره مننه شکریه ستاسو
کوم کار چې شروع کړی دی ته څوک بند نشي ویلی که ستاسو خلاف یې ورته نه شي ویلی. ډاکټر صاحب ستاسو نوم تپوس ما ونه کړو معذرت غواړم. ساجد خان افریدي. ساجد خان افریدي. نو موږ ساجد خان افریدي سم وګړي دا ډاکټر صاحب دی دلته او حامد صاحب راسره ناست دی د دې ادارې دوی چلی. نو ان شاء الله ولزي دوی چې کوم کار شروع کړی نو که دا خلک پرې ښه ونه وایي نو الله تعالی یې خویني کړه. دوی چې کوم خدمت رانیولې دی کومه منډه تړله کوي هغه د مریضانو د څوک راشي تپوس دې وکړي زموږ په خولې د بالکل یقین نه کوي. زم پیسو پسې نه یم راغلی ناسد الله هجران په پیسو پسې راغلی الله ګواه دی چې دې له راغلی یم چې دا زه خلکو ته وړاندې کړم او دا خلک یې سیکي چې آیا دا کار رښتیا دی او که دې کې دروغ شته که یي نو تاسو په دې ویډیو کې وګورئ او بیا موږ ته ووایئ بد ردیم راته ووایئ. نو زه امید لرم چې تاسو به د دوی سره کوم مخیر حضرات چې دي او د حکومتي کوم غړي دي که ډي سي دي او که نور دي د پولیسو پورې د دوی سره مدد وکړي د دوی لاس کې لاس ورکړي دوی سټیپ بای سټیپ مخکې کړي چې دوی نه دا کار پاتې نه شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي دا پروګرام به ستاسو خوښ شي او دا کوم پروګرام چې موږ وکړو په دې خلکو باندې په دې مریضانو باندې ډاکټر صاحب څه وکړو حامد صاحب څه وکړو د دوی د انټرویو تاسو واورېدلې نو تاسو به ان شاء الله العزیز مطمئن کېږئ به په دې باندې دې کې زموږ هېڅ لالچ نشته. نو ستاسو ډېره مننه. شکریه. مومند یما ما واړوئ وطن له زما یار مې نادان دی. خیالي مومند یما ما واړوئ وطن له زما یار مې نادان دی. ما واړوئ وطن له زما یار مې نادان دی. لا 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 یار مان ځوانۍ پسې په کار دی ما واړوئ وطن له زما یار مې نادان دی. یار مان ځوانۍ پسې په کار دی ما واړوئ وطن ته زما یار مې نادان. یار مان ځوانۍ پسې په کار دی ما واړوئ وطن ته زما قمقل خلک او د دولت ارمان کوي نه ما واړوئ وطن ته زما یار مې نادان. یو درخواست کول غواړم د ګورنمنت چې کومې ادارې دي د خیر ښېګړې کومې ادارې دي سوشل سیکټر دی چې هغه هم دغه شانته ارګنایزیشن لکه سهار ویلفیر فاونډیشن غوندې کې چې د دوی سره خپل پوره مدد وکړي چې د دې نور مختلف برانچونه جوړ شي د دې اویرنس پروګرامونه چې کوم دی مطلب ځای په ځای باندې وشي او خلک د دې لعنت نه بچ شي ولې چې په دې خلکو کې ټیلنټ شته دی سره تاسو ولیدو په ټولو کې. زما اخري دا یو درخواست دی د ګورنمنت چې کوم څومره د خیر ښېګړې او د ګورنمنت ادارې دي د هغو نه. ګرانو کتونکو څه ووایم الفاظ راسه نشته داسې ځای کې ناست یم چې دوی په خپله د تېر ژوند پسې ارمان کوي او هغه ځپلی ژوند یې تېر کړی دی که چا 3 کاله دی که چا 4 کاله چا 10 کاله دی څوک راشي علاج وکړي واپس لاړ شي بېرته په دې حالت باندې اخته شي. تاسو دا هر څه ولیدل دا پروګرام مو ولیدو موږ هم ورسره ښه شو زړه م بد شي چې دوی وګورو بیا پکې دا کومه جذبه چې ته چې دې ته وګورو زړه م ښه شي او هوښیارانو خبرې دي وایي مشران وایي چې د هوښیارانو خبرې د کاڼي کرښې دي بیخي سمه ده. یوه دا خبره کوي چې کله د خوشحالۍ څوک نه وي نو ځان به په خپله خوشحالۍ همدا موږ ټول موږ هم پکې راسو موږ دې وخت کې موږ چا نه خوشحاله موږ لکه الله موږ له توفیق موږ په خپله ځان خوشحاله کړو. دا خلک ستاسو وړاندې د دوام ورته کوئ دوا کې مې ساتئ داسې دوام ورته کوئ چې الله تعالی د دې نشې نه واړوي دوباره دې طرف ته هم نه ګوري خو چې نور کوم نشایان دي چې هغه راولي د سنټرو کې داخلي او د الله د رضا لپاره دا پروګرام شیر کړئ. تاسو دا ټول نه خو ځوانان دي دا بڑا سي موږ تر رباب هم نشته باجام نشته صرف منګي سره دوی دومره ښکلی پیغام موږ ته راکړو چې زمونږ کې دا ټیلنټ هم شته موږ د دنیا هر یو کار کولی شو خو یاره موږ دې لعنت کې ګیر شوي الله دې موږ وباسي هېڅ چاته سره نشته الله دې دوی وباسي الله دې د دې لعنت نه واړئ د دې نشو نه دې خدای واړئ او خبرې خو ډېرې دي خو بس نور ما هم خفه کوي چې دوی ته مې وکتل نو زه اوس په دې زمانه غواړم له تاسو نه اجازت د بل اړیوه میزبان ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.